وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم اذا خبر کړی دا من اغتسل چاچی غسل کو ثم اتى الجمعه بیر جمعه منزل راغی فصلى ما قدر له نبی دومره منځ کو لکه څومره چې څومره الله دغه لپاره لیکلو ثم انصت بغل کیناستو حتى يفرغ الامام من خطبته تر دې چې امام د خپل خطبې نه فارغ شو ثم يصلي معه به دغه سره فرضي منځ کو الله ولا صور کوي غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى دغه جمعه دې ورځې نواله در روان دي جمعه ورځې پورې څومره ګناونه ابو الله وبخ وفضل 3 ايام او دې ورځې بلا پاسنګ نو سورې شوي له سورې شوي له سورې ګناونه به الله بخیر رواه مسلم په دې حدیث کې ډېر فواید دي او دا حدیث اصل دې لپاره چې د جمعې د منځ لپاره انسان تادیو کې وختي وځي اصل موضوع ده او چې غسل وکړو د جمعې منځ راغی فصلى ما قدر له په تقدیر کې چې څومره موږ لیکل شوی هغه وکي ګوره کې د جمعې د منځ نه مخکې سنت وینو دي چې ورسره سم شوی لوي چې څلور رکعات سنت کی سنت خبره سره کړی نه وي چې څومره موږ کولای شو ودی کی بیا بغلې کینی د امام د خطبه ختمېدو پورې به غلې ناسي او بیا به دغه سره مونږ کی د الله بوله دغه فضیلت او دغه نعمت بوله ورکی دی باب کې ورته یو څو حدیثونه ورومه چې مونږ کې د شوق پیدا شي چې منزل وختي زو دا حدیث کوم ځای کوم چې مونږ ذکر کو هم دې حدیث کې نور الفاظ راغلي دي په نور روایتونو کې په یو کې دا دي چې څوک غسل وکي ويدهن من دهنه او تیل ولګي او يمس من طيب بيته او بکور کې چې سره کومه خوشبو پرته دا غینه خوشبو ولګي او په یو حدیث کې راځي چې سره خبره خوشبو نه د خزي د خوشبو نه دی ولګي په بل حدیث کې څه درځي چې فلا يفرق بين اثنين غسل وکړو خوشبو ولګول تیل ولګول وختي راغی او د دوه کسانو په منځ کې فرق پیدا نکو فرق پیدا نشي مطلب یعنی د دوه کسانو په منځ کې نه نوځي بلکې دې کس مبارکي رسول الله صلی الله علیه چې دوه کسانو په منځ کې زی په زور جوړي او یا د خلکو په سټونو وړي د خلکو په سټونو جوړي لیټ راشي په سټونو وړي او لنی سبت ځان رسي رسول الله خطبه کوله او سړی راغی د خلکو په دې سټونو باندې وړي رسول الله ته اجلس کینا فقد انيت واذيت یخنا وخت له به د خلکو په سټونو خيږي خلک دې تنګ بل یو حدیث وره چې شوق دې پیدا شي ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته او متفق علیه حدیث ته اذا كان يوم الجمعه کله چې الجمعه ورځي وقفت الملائكه على باب المسجد نو ملائکه راشي د جمعتونو به دروازو ودري سکه يكتبون الاول فالاول رجستر ولا الله ور کړی نه پاږي کې نمونه لیکي چې څوک وخت راځي او څوک نه وخت راځي دا ټول لیکل کی دا ټول لیکل کیږي به دې حساب کتاب دې اسنه لیکل کی رسول الله مثل المهجر او کوم چې وختي زی په وخت د هجره کې کمثل الذي يهدي بدنه لکه د چې الله په لار کې څور کو اوخي ورکو ګور اوخ د الله په لار کې ورکول ته معمولی کار باندې ملایوي ثم بيجي بس كم دویمزي كالذي يهدي بقره لك غوي چې الله په لار کې ورکړه ثم كبشا دا غینه بعد چې سوزي لکه ګړي چې الله په لار کې قربان کو ثم دجاجه لکه بیا چرګي چې الله په لار کې قربان کړه ثم بيضه دا غینه بعد هغه انسان د بشي کم دې دغه دوه ماجد لکه یو سړی چې الله په لار کې یو هغه قرباني کی دور کی یا رسول الله دغه نه بعد فاذا خرج الامام نو کله چې امام راشي امام راغی او په منبر باندې ودرېدو او سوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله چې کله امام راغی طووا صحفهم رجستري سکی د بندش
ويستمعون الذکر نو بیا بخپل مغوی خطبه اوریدو ته کینی. سبحان الله. کم سړی چې د امام د خطبه شروع کېدو نه بعد زی په دې رجسټر کې د نوم نشته. سمومړي خبره رجسټر نه نوم وته او چې وختي راړي رجسټر کې د نوم راغی او لکه اوخ چې د الله په لار کې بیا لکه غوا او بیا لکه ګډ او بیا چرګه او بیا اگئی. اسو مغټ فضیلت. خو دې کې سوال دی چې دا به څنګه معلومو چې دا ولنې وخت کم یو دی دا به کم وخت کې چې الله د انسان له دې ثواب ورکړي لکه دی چې اوخ د الله په لار کې ورکړي. دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دی چې دا د سحر د منځ نه بعد شروع کیږي. الله اکبر. نو دوی د قول مطابق چې ته د سحر منځ نه بعد لاړې نه دا به تاته د اوخ اجر ملاوي. او دا سو ټیمه شو. یو د اوخ دا دی، دویم د غوا دی، بیا د ګډ دی، بیا چرګ، بیا اگئی. پنځه. نه ته به دې کارو کې چې د سحر د منځ نه بعد نه واله د خطیب دراتلو پورې به دا ټیم په 15 حصو کې تقسیم کې به حساب لګاوه. دویم قول دا دی چې نه د نور د راختونو د شروع کی سحر منځ نه بعد نه، سحر د راختونو بعد نه بلکې د نور د راختونو بعد شروع کی. دریم قول دا دی چې نه د مهاجر ټکي چې رسول الله ویل دي د هاجرې د وخت دغه په کم ټیم کې چې د ګرمي تیز شي ورځ راخکاری شي نو دغه ټیم تقریبا د 9 بجې نو دغه وخت نه شروع کی. اگر کدا ټکی چې د مهاجر ټکی په دې دلیل له چې دغه وخت د 9 بجو نه 9:30 دغه وخت نه شروع کی. على كل حال 9 بجو له سکتلې 9:30 له سکتلې زموږ دغه اجازه ولني. وزه دغه انسانانو تریانه دغه علماء تر کوم چې سحر در خطو سره د ټیم شروع کی او هغه کوم چې د نور راختونو د ټیم شروع کی او بیا دې قول ته وګوره دریم ته چې دا د 9:30 بجو دغه ټیم نه شروع کی نو دغه ټیم سکتلې مو خطول باغ ټیم کې منډي وو چې خطبه شروع کی دا به خسرې چې خطبه شروع کی دوله راشي. نور عام دغه راځي کنه دا اقامت لرش او به زوم پختانه خو په دې باب کې سخت کمزوري انتهایی کمزوري خلک دي. اول خو خطبه له وختي نه راځي او کراغه نو غب شپ لګي د ماشومانانو بشان بالکل ګوري تمره سخت احادیث راغلي چې خطبه ته بغوي دي د ماشوم بشان لګي غب شپ لګي. بل حدیث وره چې شوق د خډیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو دا حدیث امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه رحمهم الله دې ټول راوړل. دا جواب حدیث وګورئ کېده. من غسل يوم الجمعه واغتسل چا چې خزان خص پاک او غسل وکړي د جمعې بورز ثم بكر وابتكر او خو اختلاف ورب بكر وابتكر دي الفاظ ته ګوره خو اختلاف ومشى ولم يركب او پیادل او بسورلی سور نشو. درېمه خبره شو ودنا من الامام سلورمه خبره چې امام سره نږدې کېناست وختي لاړ کړه ځکه ته امام ته نږدې ځای ملاو شو فاستمع نو خطبته وکي خودو ولم يلغو پالتو کارونه ونه کړو. یا رسول الله بوله سور کوي وګوته کېده كان له بكل خطوه عمل سنه د دې څومره قدمونه غستې دي په دې یو قدم باندې به الله دله د یو کال د اجر ثواب ورکړي. لکه د چې یو کال عمل کړي نیک عمل دغه اجر به ته ملوي. به صرف عام کال نه دی. رسول زموي اجر صيامها وقيامها او دا یو کال دي لکه د چې هر ورځ روزنی ولي او هر شپه تهجد کړي. دا په یو قدم یو د وچت کو یو کال د وچت کو بل کال. الله اکبر. څه نه کړي الله موږ ته څومره ساني کړي خو موږ نه وایو. الله به انسانانو باندې مین دې دوی سره ډېر محبت کوي
او سوی الله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله وی زدا غوړم چې تاسو دا بوج کم ځکه چې ماته پته دی چې انسان ډیر کمزور دی. نو طریقه الله سبحانه وتعالى دا موږ ته خول دي چې ته وړو کارونه خو اجر پډې دی جنت په زمانه وګټي. موږ به دې کوم سوس کیو. یو بل حدیث وتورو ما اخرنه حدیث وتورو ما چې خبرې وګدې نشي دا ډېر عجیب حدیث دی او ډېر مرګري به اول پیروري. علقمه رحمه الله وی خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى الجمعه. الجمعه منزله اوتم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم مرګري او فقيه الصحابي عبد الله بن مسعود مشهور وی دا غسر اوتم جمعه منزله لم چې کله موږ جمعه ته ورسېدو فوجد ثلاثه قد سبقوه. چې جمعه ته ورسېدو درې کسان مخکې راغلي. الله اکبر. نو يدوي چې اربع رابعه وما رابع اربعه ببعيد. خوجه سلورم شو زوی له سلورم دومره لري نه وي زمریان شو چې لکه دې څه مطلب شو د سنه لري نه زوی له سلورم شو. اول خو به دې خبره خپه شو چې سلورم څه شو. بیا وې ځان سره ویل سلورم دومره لري نه وي موتاریان وکړي. ما ته وی چې سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما د رسول الله خبره اوریدله چې دغه کولوک ان الناس يجلسون من الله يوم القيامه على قدر رواحهم الى الجمعات. د قیامت پر ورځ به خلک الله ته داسې نږدې لکه څنګه چې د جمعې پر ورځ امام ته نږدې په دغه اندازه باندې وي. څومره چې د وختي زی په دغه اندازه باندې وي څومره چې نه وخت زی په دغه اندازه باندې وي. څومره عجیب حدیث دی. ځکه عبد الله بن مسعود وی زوی سلورم لري نه چې الله ته سلورم کس شي سلره مو خو جره شو کته دغه کې نه شي بار برودونو کې ولاړی. ناشنا حدیث او ناشنا فائدہ ول دا حدیث امام ابن ماجه راوړی موقوف صحیح روایت ته موقوف مطلب یې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول او دا په حکم د مرفوع کې دی. ولې ځکه چې عبد الله بن مسعود دا خبرې د ځان نه خونی شي کوله چې دا سړی به الله ته دومره نږدې دا خو لازم د پیغمبر نه اوریدل دا خبره کړي. دا څومره عجیب حدیث دی. نو کوشش دا کوي چې د جمعې منزله وختي ځای